شینوارو روغتون کې د 2 میلیونو افغانیو په لګښت یو انتظارخونه تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د مسؤلینو په ملتیا شینوارو ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ روغتون کې د 2 میلیونو افغانیو په لګښت یو انتظارخونه تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارله. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل چې دغه انتظارخونه د جمهوریت ریاست عملیاتي ادارې په 2 میلیونو افغانیو مالی لګښت په 350 متره مربع ځمکه کې د بنایي تصدۍ په تخنیکي همکارۍ په 2 برخو کې د 3 میاشتو په موده کې جوړه شوه چې په یو وخت کې پکې 1500 نارینه او ښځینه په یو ځای پر ځای کیږي. او علت هم دا دی چې هغه پروګرامونه پروژې چې په ولسوالیو کې عملي کیږي هغه باید د کیفیت په لحاظ باندې ښه شي. ولس د پروژو نه باید خبر شي، د هغې نظارت وکړي او په شریکه باندې موږ یو متوازن انتشار د ننګرهار په ټول ولایت او ولسوالیو کې رامنځته کړو. نو د شینوارو چې غني خیل ورته څوک وایي په شینوارو ولسوالي دلته چې هغه پروژې چې سږ تکمیل شولې او روانې دي او نوې چې په پلان کې دي نو 609.3 میلیونه افغانیو په حدود کې دي چې دې کې 11 بابا مکاتب دي، دغه کلینی تمځای د مریضانو د پایوازان لپاره چې نن افتتاح شو، دا تقریبا د 2 میلیونو افغانیو په حدود کې مصارف پرې راغلي دي او دا اتم دغسې یعنې د ځای دی چې دوه مخکې افتتاح کړي او دا درېیم دی چې هغه په حوزوي روغتون کې و او د بختور روغتون کې و او شپږ دا نور په ولسوالیو کې چې یوې نن نمونه دلته تاسې ګورئ چې د دې بودجه د جلالالمآب جمهور رئیس صاحب لخوا په خاصه توګه ورکړل شوې ده چې واحد عملیاتي اداره چې کومه ده هغې تطبیقوي او کارونه د بنایي د تصدي د لارې کېږي، د شرکت د لارې نه دي چې دولتي تصدي ده. نو زه مننه کوم د جلالالمآب جمهور رئیس صاحب نه، د انجنیر صاحبانو نه چې دوی په دې کې زحمت ایستلی دی. نوموړي زیاته کړه د جمهوریت ریاست د عملیاتي واحد له لورې د بنایي تصدۍ په تخنیکي همکارۍ تر دې وړاندې 2 نورې جوړې شوي انتظارخونې هم ګټې اخیستنې ته سپارلې دي.